دغه شان یو بل موقع باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غمجن شوی دی نو هغه په خپل تره باندې ډېر غمجن و. تره حمزه رضی الله عنه د احد په غزا کې چې کله هغه شهید شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی نو د زنانو په خپلو کسانو پسې جړل، کور کې به زنانې ناستې وي جړل به په خپلو خپلوانو پسې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته غم نه وي ولکن حمزه لا بواکیه له، حمزه پسې څوک نه جاړي وي او دی د غم نه وي. نو ډېر سخت غمجنه شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل تره په مرګ باندې، او هغه تره چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د اسلام په اولني دور کې ډېره مرسته کړې وه، بلکې دا دعوت د اسلام د الله د توفیق نه وروستو چې راښکاره شوی دی نو هغه د حمزه رضی الله عنه د لاسه او دغه شان د عمر بن خطاب رضی الله عنه د لاسه، او ډېر زورور انسان و حمزه رضی الله عنه. د سیرت ما الحمدلله ظالم بیان کړی دی، د سیرت په درسونو کې ما ځای په ځای د تذکره کړې ده، نو هغې ته مراجعه وکړو، هغه واورئ. دا یو څو موقع وي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې کې غمجنه شوی، او دا موږ هغه موقع ذکر کړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر غمجنه شوی نو خو ژوند کې دا غم د خبرې دا غوزي راځي، خو دا یو څو موږ ذکر کړي چې صرف دې ملګرو ته یاد دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ځکه غمجنه شوی دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم غم څنګه و چې په دې باندې ملګري پوه شي.